د پخلنځي لیدونکو سلامونه او ښې چارې. نن زه غواړم په پخلنځي کې تاسو ته د یو ډول کچالو کباب دروښیم چې دا ډېر اسانه او کم مصرفه خواړه دي. نو د دې کباب د کچالو لپاره ما دلته تیار میده کړي دي په چاړې باندې تازه دڼیا ده او تازه شبید او ورسره مې ایښي دي 2 دانې هم وږه چې دا به هم ورسره میده کوم. او دلته تاسو وینئ کچالو هم ما راخیستې ده نیم کیلو، یعنی یو 6 دانې چې ومې کتل نیم کیلو کېدو. او دې نه علاوه چې ده دوستانو دلته تاسو په دې لوښي کې وینئ مالګه، تور مرچ او دا یو رقم د کچالو وړه دي او ورسره هم کورکمن. دا د کچالو وړه چې ده ما تقریبا په دې قاشق باندې 2 قاشق راخیستې دي او دا هم په داسې قوطیانو کې دي، ډبیانو کې دي. البته که په افغانستان کې دا پیډیکریم دي، پوتیت ملک په ناروژي باندې. که په افغانستان کې دا د کچالو وړه نه وي، تاسو کولی شئ چې لږ څه لا وړه میده ور واچوئ، میده وړه تر میده، او لا کولی شئ چې فیرني پوډر کارنفلور ور واچوئ. او دا هم لیدونکو د دې لپاره ور اچوم چې دا کچالو لږ څه د ځان ونیسي که نه، دا کباب یې داسې ونه شړېږي. او زیاتره خلک دې نه علاوه چې وړه ور اچوي نو هګۍ هم پکې ماتوي. نو زه د هګۍ طرفداره نه یم، هګۍ پکې منځ کې نه ور اچوم. او دا تازه دڼیا هم ما د نیم کیلو لپاره دومره راخیستې چې تاسو ولیدله، او تاسو خپله خوښه چې څومره استعمالوئ. اول دا وږه به له دې خانې وباسم چې میده یې که مو د تراش نه لرئ په لاس هم کولی شئ چې دا داسې چنګال کوئ. په لاس به هم داسې چنګال کوم. او دلته تاسو وینئ ما 1 قاشقه د چایخوري ډکه مالګه، البته کچالو مالګه ډېر غواړي، او 1 نیمه قاشقه تقریبا تور مرچ مې ورته میده کړل، او دا هم د کچالو پوډر او کورکمن. مالګه او مرچ تاسو خپله خوښه، او که ورسره کوم بل رقم مساله هم کاروئ هغه هم تاسو خپل انتخاب. دا ټوله داسې یو ځای ور اچوم. اول به دا مواد څه پکې حل کړم، په دې چې هغه تازه دڼیا شیان چې پکې ګډوم هغه بیا باید ډېر چنګال ورسره نه کړم د ما په نظر، چې داسې اوبه وکړي. دوستانو که تاسو غواړئ یو هګۍ ماته کړئ او بیا په هغه هګۍ باندې د کباب کچالو ووهئ او غوړو کې سره کړئ، هغه هم تاسو خپله خوښه. خو زه خو وایم چې داسې اقتصادي راځي، د دې هګۍ به هم تېر شو او چې شي منځ ته به یې هم نه ور اچوو چې دغه وړه مې ور واچول، دا هېڅ امکان نه لري چې دا کباب د ما وشړېږي. اوس به تازه دڼیا هم ور واچوم. که وچه دڼیا هم ور اچوئ کولی شئ چې ور واچوئ، او تازه هم. دا یو لاس مې کړو لکه وړه. اوس به غوړي کېږدم چې غوړي لږ سره شي. لیدونکو تر څو چې غوړي سره کېږي زه به یې دلته تیار جوړ کړم. وینئ دوستانو دا په لاس پورې ډېر شنه دي او یو رقم چسپوکه دي، دا علت یې دغه وړو ده. نو د دې په خاطر هم که هګۍ ور واچوئ فکر کوم چې درته ښه ده، خو زه هګۍ نه ور اچوم. د هغه هګۍ په جای زه تاسو ته دوستانو دلته مې په یو ظرف کې ډېر په هغه د مسالو په ظرف کې ډېر کم غوړي راواخیستل، په دې به لاس داسې لاس به پرې غوړوم او دا رقم یې کوم. باید سړی په یو رقم همیشه یو شی ونه خوري. همدا کچالو چې ده د موږ بعضې کور کې بعضې نه خوري، مثلا بعضې ماشومانو ته قورمه شاید خوند ورنه کړي، نو که تاسې په دې طریقې سره هم کله کله ورته پاخه کړئ، لږ خوارۍ وباسئ، دا هم قیمته نه تمامیږي، هم ارزانه او هم څه ده هغه کوچنیان به په حلقې په مینې وخوري. حتی کولی شئ چې همدغه کچالو تاسې
په یو پاستي کې په یو ډوډۍ کې که ساندویچي که همدغسې ده د کور ډوډۍ پکې تاوې کړئ لږ څه ورسره پیاز لا یو ترکاري ورسره کېږدوئ. څه کله مکتب ته ځي دا دوی یو وخت مړۍ ده چې هلته په بازار کې یو شی اخلي دا ورته اقتصادي خوندور او د مور د لاس پخلی. نو د 1.5 کیلو نه دا سو البته ما ګوره بعضې کوچني بعضې غټ داسې نو لږ څه زه په دې کار کې بیا ښه نه یم سرسري او زر زر یې جوړوم. نو په دې شکل به جوړ کړو. اوس غوړي سره سي په غوړو کې به واچوم. دوستانو کافه توره کافه البته نه بوره لري نه شیدې خو ډېر خوند کوي. څوک چې کار کوي کافه لا چای خوري مزه کوي. او که تاسو غواړئ چې د کافې جوړول که هغه سړه کافه ده که کاپچینو ده نو تاسې د افغان پخلنځي یوټیوب کې ولټوئ پیدا کولی شئ. غوړي اوس څه سره سول نو اوس به دا ور واچوم. هو سره سوي دي. دوستانو چې کله میماني تل هم باید میماني کې خو کباب ضرور نه ده. غوښه هم ارزانه نه وي. دلته خو ارزانه نه ده نو طبعا افغانستان کې خو نه ده ارزان. نو کله کله په یو مازې شي باندې موږ کولی شو دا دسترخوان ښایسته کړو ډک یې کړو او هم د میلمه قدر وسي عزت یې وسي هم خپله خوشحالیږو چې ته ګوره یو نوی شی مې پوخ کړی په دسترخوان. که دا اوړه مې نه وی ور اچولي بیا متېدل. البته بیا هم وایم که هګۍ هم ور واچوئ بیا هم امکان شته چې ماته سي خو چې هګۍ هم ور واچوئ بیا هم ورسره داسې لږ څه اواره قاشق اوړه له کانفلور ور واچوئ. چون دا کچالوی پاخه دي خو ډېر سره کېږي نه خو یو څه به یې سور کړو نو د کباب په شکل خو سي که نه. زه دې ته اقتصادي کباب وایم. اوس پوه شوم چې شړېږي نه نو درجه به یې اوس ډېره کړه. غوټه مې کړه. اوس راته لیکلي ول په مسج کې چې شامي کباب راته طریقه را وشوي. محترمه دوسته که مې غږ اورې حتما ولې نه خو دا پخلنځی داسې نه ده. پخلنځی تاسې نه پرېږدي که تاسې پخلنځي دیدن پرې نه ږدئ. زه به په مرحله په مرحله په نوبت د ټولو لیدونکو فرمایشونه په خپل وخت او زمان سره پوره کوم. حتما دا کار کوم. اوس به څوکه په دې بلې خوا راواړوم. البته د چمچې په مرسته لیدونکو داسې کښلی بوی ځي. هم د تازه دڼیا وچه دڼیا هم البته ما سره نه وه ور اچولی شئ او هم د وږي. زه مطمئنه یم چې پاخه یې کوئ د اولادو هم ډېر خوښېږي. ده دې سره که یو سلاد جوړ کړئ او ډوډۍ سره یې وخورئ دا یو وخت خواړه او ارزانه خواړه. او که د غوړو په فکر کې یاستئ غوړي هم ډېر نه غواړي همدا غوړي ټوله زه ځینې بېرته باسم. چون زیړ او شین رنګ په دسترخوان باندې معلومه ده دسترخوان د موږ خوشحالی کوي. دا رنګونه موږ زر جذبوي که هغه خواړه ډېر خوندور هم نه وي. دې ته هم دوستانو که تاسو متوجه یاستئ. دوستانو خلاصو یوه خبره بله وکړمه چې کله یې کچالو چې ویشئ له ماشینه یې مه باسئ که د کوفتې ماشینې له بل شی هغه بیا یو رقم د کچالو چسبوکه غوندې کېږي داسې هغه بیا چې کله یې سره کوئ ډېر هم پازابئ بیخي په سخته سره کېږي. نو که په لاس او په دې تراشک باندې باید تاسې میده کړئ. اوس به یې زه په یو غوري کې په ښه ډیکوریشن سره کېږدم. لیدونکو دا هم د ما د نن ورځې پخلی چې ما تاسو ته له ایښودلو کچالونه یو ډول کباب چې هم اسانه ده او هم اقتصادي ده وړاندې کړو. نو خدای دې کوي تاسو خوښ شوي او زه د تاسو د سبسکرایب لایکونو په هیله یم. هیله لرم چې سبسکرایب یې کړئ او دا زما ویډیوونه
نور خپل افغانان هم تر استفاده وکړي. تر بیا خدای پامان.